الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. د شریعت غږ راډیو فکري جګړې د خپرونې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او اونۍ به مو تر دې مهاله پشه خوښۍ او خوشحالي را رسولې وي. دا د یو ځل بیا د فکري جګړې د خپرونې د لارې ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مله اوسئ. په تېره خپرونه کې مو د فکري جګړې د مخنیوي پر عواملو باندې بحث وکړ او پر هغه تدابیرو باندې مو بحث وکړ چې د فکري جګړې د مخنیوي کې مهم دي. نن هم راځو پر هغه پاتې نورو عواملو باندې بحث کوو چې د فکري جګړې د مخنیوي دپاره مؤثر ثابتېدلی سي. د تعلیمي نصابونو اصلاح. په اسلامي نړۍ کې د تعلیم دوه ډوله نصابونه رایج دي چې یو یې دیني او بل یې د دنیوي تعلیمي نصاب دی. دغه دواړه ډوله نصابونه اساسي اصلاح ته ضرورت لري چې په دې ډول وي. لومړی د دنیوي تعلیمي نصاب اصلاح. د دنیوي تعلیمي نصاب د دې ترڅنګ چې باید د معاصرو تحقیقاتو او څېړنو په رڼا کې د مؤثر تقدیم، د تدریس د عصري طریقو او د تعلیم د معاصرو وسایلو د کارولو په شکل کې تدوین سي او له غربي فلسفې، غربي اخلاقو، غربي فرهنګ او د غرب له فکري تأثیراتو څخه هم باید په ټوله معنا پاک سي. ځکه چې موږ د یو مؤمن ملت په حیث د خپل رب، خپل دین او خپل ملي تشخص په وړاندې التزامات لرو چې هغه زموږ د ژوند ټول اړخونه احتوا کوي. موږ که ضرورت لرو نو هغه یوازې د غرب علمي او صنعتي تجربې ته دی، نه د غرب اخلاقو، د ژوند فلسفې او د هغه بېلارې او الحادي کلتور ته. ټول هغه مفاهیم چې د غرب د مشاورینو په اشارو او یا د هغوی د شاګردانو لخوا په رسمي تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای سوي دي، باید د خبیرو او د اسلامي فکر په ټولو اړخونو د پوهو اشخاصو لخوا تصفیه سي او پر ځای یې سوچه اسلامي افکار په تعلیمي نصاب کې شامل کړی سي. خو دا په دې معنا نه ده چې د اسلامي مدرسو دیني عربي کتابونه یا د صرف او نحوي اختصاصي کتابونه چې له نن څخه تقریبا 800 یا 1000 کاله پخوا د همهغې زمانې د شعوري او ذهني کیفیت او علمي سویې په نظر کې نیولو سره د همهغې زمانې خلکو ته لیکل سوي ول راواخیستل سي او پرته له کوم تسهیل، ترجمې او نوي تدوین څخه دې د مکتب په نصاب کې شامل کړی سي، بلکې دیني او لغوي مسایل باید په سیستماتیک ډول د دې زمانې د رواني، علمي، اجتماعي، لغوي وضعیت، عرفونو او اصولو په نظر کې نیولو سره په مناسب ډول او تدرج ته په پام سره په ټول نصاب کې له اول صنف څخه نیولې تر پوهنتون پورې داخل کړی سي. داسې نه چې پرته له کومې مقدمې، تدریج او مخکني ذهن جوړونې ناببره د قوانینو زرادي کتاب د مکتب په 8 یا 8 صنف کې داخل سي. په داسې حال کې چې دغه کتابونه مدرس په خپله هم په دې قادر نه وي چې د زرادي قوانین دې د صنف شاګردانو ته په تخته باندې په منظم ډول ولیکي او شرح یې کړي. د تعلیم عملیات چې 15 ارکان لري چې عبارت له معلم، متعلم، نصاب، د تعلیم له طریقو او تعلیمي ماحول څخه دي، باید دې ټولو ته د اسلام د تعالیمو په رڼا کې د زمانې د روح او د ضرورت مطابق له سره کتنه وسي. د دیني زده کړو د نصاب اصلاح. د دیني زده کړو نصابونه د هرې زمانې د غوښتنو، ضرورتونو، سیاسي او اجتماعي شرایطو او د مسلمانانو د موجود وضعیت په پام کې نیولو سره جوړیږي او د زمانې او حالاتو له بدلون سره په دیني نصاب کې د مضامینو بدلون هم ضروري دی او همدغه له انبیاو او امتونو سره د الله تعالی جل جلاله سنت هم دی. الله جل جلاله د هرې زمانې پیغمبر او امت ته جلا شریعت او منهج چې په اصولو کې سره متحد ول رالیږلي دي. که داسې نه وي نو هم هغه د آدم علیه السلام صحیفې به تر قیامته په انسانانو مقررې کړي وای او د بېلابېلو صحیفو او کتابونو نازلولو ته به ضرورت نه و. خو دا کار حکیم او علم رب جل جلاله ځکه نه دی کړی چې د هرې زمانې بېلې غوښتنې او شرایط وي. همدغه ډول زموږ په شریعت کې د ناسخ او منسوخ فلسفه هم ده. د دې په څنګ کې دا هم ګورو چې په مکي عهد کې د شریعت یوه بڼه درلوده، په مدني عهد کې بیا بله بڼه غوره کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته بیا د صحابه کرامو د اجتهاد دلیل هم په شریعت کې ورته اضافه سو.
او وروسته بیا د اجماع، قیاس، استصحاب، استحسان، صد ذرائع، مفهوم المخالفه، مصالح مرسله، قول الصحابي، عمل اهل المدینه او نور شرعي دلایل هم اضافه د فقهي مذاهبو په شکل کې رامنځته سوه. دغه ټول بدلونونه په داسې شکل راتلل چې د شریعت اصل پکښې محفوظ پاتې کېده او دا هر څه د دې خبرې دلیل دی چې د هرې زمانې حالات بیل نصاب او بیل مضامین غواړي. آیا په اوسنۍ زمانه کې به ډېر عجیبه نه وي چې اسلامي نړۍ او مسلمان امت راڅخه د کمونیزم، الحاد، مادیت، دیموکراسۍ، لیبرالیزم، نیشنلیزم او ګلوبلایزیشن بلاګانو په خوله کې نیولې وي او موږ اوس هم په خپل دیني تعلیمي نصاب کې د زرو کلونو پخوانیو کلامي او فلسفي فرقو او مذاهبو په هکله معلومات تدریسوو. ولې د دې زمانې هغه فلسفي نظریات او مذهبي فرقې تر ګزار لاندې نه نیسو چې د میلیونونو مسلمانانو ایمان او عقیده یې ورخرابه کړې او لا یې ورخرابوي؟ آیا زموږ په کومه دیني مدرسه یا کوم دیني تعلیمي نصاب کې د معاصر کفر د اشکالو، انواعو او په هکله مضامین تدریسیږي؟ آیا موږ پرون د کمونیزم د نظریاتو او د نن د غربي لادینه سیکولرو نظریاتو د خپرېدو مخنیوی وکړی سو؟ که مو نه وي کړی نو باید له خپل تعلیمي نصاب څخه ټول زاړه، بې ضرورته او اضافي ګرامري مضامین وباسو او پر ځای د مطلوبې اندازې ګرامري مضامین ترڅنګ خالص شرعي او هغه مضامین چې معاصر اسلامي فکر ورته شدید ضرورت لري لکه سیرت او اسلامي تاریخ، سیاسي او اجتماعي علوم او د اسلامي نړۍ د اوسني وضعیت او د هغه د موجودو مشکلاتو او په اړه مضامین ور اضافه کړو تر څو د نن ورځې د مدرسې طالب د نن او د سبا ورځې د فکري، عقایدي، سیاسي، اجتماعي مشکلاتو مقابله وکړای شي. دریم تدبیر مساجد د فکري جګړې د مقاومت په سنګرونو بدلول. د یوې محتاطې اندازې له مخې د اوسني افغانستان په ښارونو، کلیو او بانډو کې تقریبا 4 لکه مسجدونه وجود لري او په هر مسجد کې یو تن امام د امامت په وظیفه مصروف دی. دغه 400,000 مسجدونه که په حقیقي معنا د دعوت په مرکزونو تبدیل سي او امامان په واقعي ډول د الله جل جلاله دین ته د خلکو د رابللو او د خلکو د فکري، عقیدوي، فقهي او اخلاقي مشکلاتو د حل کولو استعداد او صلاحیت په ځان کې پیدا کړي، نو هیڅ اجنبي فکر او وارداتي ګمراهي به ونسي کولای چې د افغانستان خلک او بیا په خاص ډول په لکونو ځوانان له اسلام څخه پرته په نورو نظریاتو قانع کړي. خو دا ترې حقیقت باید ومنو چې په افغانستان کې کمونیزم د همدومره ملایانو او امامانو له شتون سره سره بیا هم په کلیو او ښارونو کې ځالې جوړې کړې او په لکونو ځوانان له اسلام څخه منحرف کړل او په خپل سبک کې ودرول. همدا ډول سره له دې چې زموږ ملت د جهاد، هجرت، قربانیو، شهادتونو او په پراخه پیمانه له شرعي مفاهیمو او علومو سره د نږدېوالي او اوږده دوره هم تېره کړه، خو بیا هم غربي مؤسساتو او غربي فکري جهتونو وکولی سول چې زموږ د ملت یوه لویه برخه خلک پر افغانستان د امریکا په یرغل کې او هم تر هغه وروسته د امریکایانو تر څنګ ودروي او په دې قانع کړي چې د صلیب تر بیرغ لاندې د اسلام او مسلمانانو په خلاف وجنګېږي. زموږ په لکونو امامان، خطیبان، حافظان او د شرعي علم منصوبین ولې د وارداتي کفري افکارو له مقاومت او بې اثره کولو څخه عاجز دي؟ ولې د دوی له پراخ شتون سره سره د ملت په لکونو بچیان کله د کمونیزم تر بیرغ لاندې درېږي او کله هم د غرب د صلیب تر بیرغ لاندې؟ دغه کار ډیر اسباب او عوامل لري چې ځینې مهم یې په دې ډول دي. لومړی، د دعوت د احساس نشتوالی. د افغانستان په ډیرو علماو، امامانو، ملایانو او د مدرسې په طالبانو کې د دعوت د احساس نشتوالی لیدل کیږي. هغوی ځانونه یوازې مدرسین، د مساجدو امامان او د کتابونو لوستونکي ګڼي. که څوک پوښتنه ترې وکړي ځواب ورته وایي او که یې ترې ونه کړي نو دوی په چاپ پسې نه ورځي. نه له خپله آنده د ټولنې د افرادو اجتماعي پوهاوي لپاره دعوتي پروګرامونه جوړوي او نه هم د اجتماعي او اخلاقي فساد په خلاف منظمه او مسلسله مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي. دا مشکل له دې ځایه راولاړ سو چې زموږ په دیني تعلیمي نصاب کې صرف، نحوه، منطق، بلاغت، شعر او شاعري، د نخبة الیمن او مقامات الحریري په څېر د لفظي صنعت له تکلف څخه ډکې خرافي کیسې او نکلونه د ادب په نامه لوستل کېږي، خو د دعوت الله د طریقو، اصولو، اسالیبو او د فردي، اجتماعي، سري او علني دعوت د کړنلارې په هکله یو کتاب هم نه په نصاب کې ځای لري او نه هم لوستل کېږي.
همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نورو پیغمبرانو علیهم السلام د دعوت د تاریخ تجربو، مشکلاتو، کامیابی او پر بشري ټولنو د هغوی د احسانونو په هکله یو کتاب څه چې یو مضمون هم نه لوستل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان چې تر انبیاو علیهم السلام وروسته غوره خلق دي او بشریت ته د دعوت د استادانو نړیوال حیثیت لري، د هغوی د تاریخ او دعوت په هکله هم هیڅ کتاب په نصاب کې مقرر نه دی، او حتی چې د فقهي مذاهبو د امامانو او د اسلامي شریعت د تدوینونکو علماو رحمهم الله تعالی د تاریخ جد او جهد او قربانۍ په هکله هم کوم کتاب په رسمي ډول په تعلیمي نصاب کې شامل نه دی. نو ښکاره خبره ده چې که په نصاب کې د دعوت مضمون وجود ونه لري، نو د نصاب په فارغانو کې به د دعوت احساس له کومه ځایه راسي. البته دا خبره په مطلق ډول نه ده، ځکه چې ډیرو افغانو علماو اوس هم په فوق العاده ډول اسلامي فکر، دعوت او د ټولنې اجتماعي پوهاوي ته ډیر لوی لوی خدمتونه کړي دي او کوي، خو د هغوی فیصدي ډیره لږ ده. دوهم، د امامت لپاره د نه اهلیت ستونزه. زموږ په اکثره مساجدو کې داسې خلک هم په امامت ګومارل سوي چې په رښتینې معنا د امامت استعداد او اهلیت نه لري، نه کافي شرعي علم لري، نه په قرآن او حدیث په مطلوب ډول پوهیږي، او نه پکښې د بلاغ او بیان مطلوب صلاحیت سته. ځینې په موروثي ډول د خپلو مساجدو امامان سوي دي، او ځینو نورو د امامت منصب د ځینې مادي ګټو لپاره اشغال کړي دي، پرته له دې چې د امامت او دعوت حق ادا کړي. دغه حرفوي امامانو ته د خلکو اصلاح او ګمراهي دومره اهمیت نه لري لکه څومره چې ورته د زکاتونو، صدقاتو، سرسایو او عشرونو اخیستل اهمیت لري. دغه ډول امامان نه یوازې دا چې په خپله د دعوت وظیفه نه ترسره کوي، بلکې نور علما او داعیان هم په خپل مسجد او کلي کې دعوت ته نه پرېږدي. عام خلک او جاهلان د مخلصو دعوتګرو په خلاف راپاروي او په دعوتګرو پورې ډول ډول تورونه او تهمتونه تړي. دغه امامانو ته د کلي د خلکو عرف او عادات، رواج او عنعنې د شریعت تر احکامو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د کلي د رواجونو پالل د وظیفې د دوام ضمانت ورکوي، خو د شریعت د هغو احکامو بیانول چې د خلکو له رواجونو سره اختلاف لري شاید د شړل کېدلو سبب سي. دغه ډول ملایان نه یوازې دا چې د معاصرو فکري فتنو او ارتدادونو په مقابله نشي کولی، بلکې په خپله خرافي عقایدو او غیر شرعي اعمالو د دین د بدنامولو او د دین دشمنانو ته د وسلې په لاس ورکولو سبب هم ګرځي. اسلامي حکومت او د کلیو هوښیار او تصمیم نیونکي خیر اندیشه خلک باید دغه ډول حرفوي امامان د امامت لازم او مهم منصب څخه لیري او پر ځای اهل او د دین په روح خبر عالمان د امامت لپاره وټاکي. د دې لپاره چې مساجد مو په رښتینې ډول د اسلامي علومو د زده کړې په مراکزو او د فکري جګړې د مقاومت په قوي سنګرونو بدل سوي وي، او په امامان او خطیبانو کې مو قیادي صلاحیتونه او د فکري عقایدي فتنو د مخنیوي لیاقت او استعداد پیدا سوی وي، اسلامي نظام باید د امامانو او خطیبانو د روزلو لپاره هم د داسې مسلکي روزنې فرصتونه رامنځته کړي لکه د مفتیانو، قاضیانو او معلمینو د روزنې لپاره چې رامنځته سوي دي. دغه فرصتونه شاید د پوهنتونونو په چوکاټ کې د دعوت او امامت د فاکولټې په شکل وي، او یا د دې لپاره یو خاصه عالي مدرسه، اکاډمي او یا په کوم بل نامه علمي روزنیز مرکز پرانیستل سي. د امامت منصب په اصل کې د نبوت د منصب میراث دی، او تر کله چې دغه منصب اهل او با استعداد علما ټاکل کېدل، نو مسلمانې ټولنې له هر ډول اجتماعي او فکري انحراف څخه په امن کې وي، ځکه چې امام به لږ تر لږه 15 وخته په شپه او ورځ کې د ټولنې د افرادو له هر ډول حالاتو څخه خبر و، او د شریعت په رڼا کې به د خلکو د فکري، اخلاقي، عقیدوي، فقهي او حتی اجتماعي مشکلاتو د حل د رایستلو هڅه کول. خو له کومې ورځې چې دې منصب ته په کم نظر وکتل سول، له همهغې ورځې د ملت او ایمان ترمنځ روحي رابطه کمزورې سوه، چې دغه کمزوري بیا د اسلام دشمنانو په خپله ګټه وکارول او د ټولنې د افرادو په افکار او اذهانو یې تاثیر وکړ. که چیرې یو ځل بیا مساجد د عبادت ترڅنګ د علم، فکر، اخلاقو، اجتماعي اصلاحي تفکر او د دشمنانو د دسیسو او توطیو د شنډولو مراکز وګرځي، او د رسواندو علماو او دعوتګرو امامانو لخوا ورکښې اسلام ته هر اړخیز دعوت شروع سي، نو وبه وینو چې څنګه د ټولنې فکري قیادت د اسلام دشمنو اشخاصو او جهاتونو له لاسه وځي او بیرته د صالحو خلکو لاس ته ورځي. د دې بحث په پای کې ویلی سو چې فکري جګړه تر عسکري جګړې ډیره خطرناکه ده، او اسعار یې د عسکري جګړې تر اسعارو ډیر دوامداره دي. همدارنګه د فکري جګړې مقابله هم د عسکري جګړې تر مقابلې ډیره ګرانه ده، او ډیر صبر او خورا پراخ او هر اړخیز تخطیط او تنظیم ته ضرورت لري.
په عسکري جګړه کې د کوم ملت پاتې راتلل د هغه ملت د دایمي له منځه تللو په معنا نسي کېدای، خو که چیرې کوم ملت په فکري جګړه کې ماته وخوري او له خپل دین، فکر، عقیدې، اخلاقو، ملي ارزښتونو او تاریخ څخه دفاع ونسي کولی، نو دا په حقیقت کې د دغه ملت د معنوي او فکري مړینې په معنا ده چې خطرناک عواقب لري. د فکري جګړې په اړه دغه څو خبرې له ډېره وخته زموږ په ذهن کې وي چې دا د تاسو ته مو وړاندې کړلې. د فکري جګړې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې مطالب چې ستاسې په حضور کې مو وړاندې کړل. اوس راځو د خپرونې په دې بخش کې د استاد مولوي عبدالحدي مجاهد د وینا یوې لنډې برخې ته ستاسو پام را اړوو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مله اوسئ. زه په خپل ولس کې په خپله خبره باندې مجرم ګڼلی کېږم، خو پردی له امریکا له فرانسې راځي د ما ولس ته د ده د کفر، د ده د بېدینۍ، د ده د سیکولرزم، د ده د هیومانزم، د ده د لیبرالیزم پیغام ورسوي، بیا د هغه په سینه باندې مډالونه ورټومبل. زه د قرآن په ویلو، د حدیث په ویلو مجرم او دی د فساد په خپرولو باندې مصلح وګڼلی شي. په دې باندې غور کول پکار دي. دویمه خبره دا ده ورونو چې پخوا به یوازې په جګړه کې پوځیان جنګېدل، اوس په جګړه کې دوی نور خلک ورګډ کړي دي. په جګړه کې دوی څوک ورګډ کړي؟ غرب پلوي حکومتونه یې ورګډ کړي، سیاسي احزاب یې ورګډ کړي. په جګړه کې اوس چې څونه سیاسي احزاب په اسلامي نړۍ کې دي، یوه لویه برخه د دوی که ټول نه وي نو یوه لویه برخه د دوی سیکولر احزاب. دغه سیکولر احزاب چې دي دا د همدغه یرغلګرو ملګري، دا یا د امریکا لخوا تمویل کیږي، یا د برتانیې لخوا تمویل کیږي، یا د فرانسې لخوا تمویل کیږي، یا په مجموع کې د اروپایي اتحاد لخوا تمویل کیږي، یا د روسانو لخوا تمویل کیږي، یا د نورو اشغالګرو قوتونو لخوا نه تمویل کیږي. دا دلته خپل اجنډاوي لري، د دغه سیاسي تنظیمونو، د دغه سیاسي احزابو، د دغه سیاسي ټولنو له لارې عملي کوي او د دوی په توسط باندې خپل پیغام خلکو ته رسوي او د دوی په ژبه باندې د ولس پوهوي. نو سیاسي احزاب ورته داخل کړي. دغه سیاسي احزاب بیا په ولایاتو کې، په کلو کې، په ولسوالیو کې، په قومونو کې خپل افراد لري، خپل غړي لري، خپل تشکلات لري. دغه تشکلات د دوی یا تشکیلات د دوی دا بیا الته هفتوار کارونه لري، میاشتنی کارونه لري، کلنی کارونه لري. معنا دا چې یعنی په سیاسي ډول باندې هم هغه احزاب او جهتونه چې په دې اسلامي وطنونو کې موجود دي دا یرغلګرو په کار ورچولي. چا باندې سروېګانې کوي، په چا باندې فکري او ذهني پوهاوی کوي، او په چا باندې استخباراتي کارونه کوي، په چا باندې په انتخاباتو کې یا په رایه ورکولو کې او د قوانینو په پاس کولو کې او په ردولو کې کار ورنه اخلي. مثلا یو قانون پاس کیږي، دوی فورا خپل تابع احزاب او جهتونو ته امر وکړي چې بس دا شی پاس کړي، دې ته رایه ورکړي، دې ته رایه مور کوي. نو په دې جګړه کې د پوځیانو ترڅنګ استشراق او د استشراق ترڅنګ سیاسي جهتونه چې هغه غرب پلوي حکومتونه دي، وزارتونه دي او سیاسي احزاب دي چې په دې مسلمانانو کې یا د مسلمانانو په وطنونو کې دوی الته ځای نیولای دی، جوړ کړي دي. دا په دې کې ور داخل دي. یوازې سیاسي احزاب او پوځونه او مستشرقین نه، بلکې دوی قوانین او عدلیه او قضا دا هم اخیستي دي د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې د خطرناکې وسیلې په حیث باندې په کار اچوي. هغه قاضي چې باید عدل وکوي، هغه قاضي چې باید انصاف وکوي، هغه قاضي چې باید حق ته تسلیم شي، هغه قاضي چې باید اسلامي ارزښتونه ورته قدرمن وي، د هغې نه دفاع وکوي، د هغې په خاطر دی قاضي ګڼلی کېږي. نن همغه قاضي په ډېرې بېحیایي، خست او بېشرمۍ او ذلت باندې راپورته کېږي. په داسې چا باندې د 20 کلو، د 25 کلو، د 14 کلو، د 18 کلو د زندان حکم ور باندې کوي. په داسې چا باندې د اعدام حکم کوي چې هغه د جهاد دپاره راپورته شوی، هغه د وطن د ازادۍ دپاره راپورته شوی. دلته د مجاهد په مقابل کې څوک درولی ده؟ قاضي یې درولی. د مجاهد په مقابل کې څوک درولی؟ مفتي یې درولی. د مجاهد په مقابل کې څوک درولی دی؟ قانون یې درولی، لوایح یې درولي. ځکه د پردیو د اشغالګرو دوی قوانین او لوایح داسې ترتیب کړي دي چې باید مسلمانان ورکې ذلیل شي، باید د مسلمانان لاس او پښې وتړلی شي، د مسلمانانو حرکتونه داسې مقید شي چې هر حرکت چې کوي نو یا به دغه استعماري او دغه اشغالګرو حکومتونو یا د هغوی په لاس جوړ شو تپل شو حکومتونو اجازه اخلي او کنه بیا وایي تا د قانون مخالفت کړی، تا د فلاني ماده مخالفت کړی، ته باید محکوم شي، ته باید تبعید شي، ته باید اعدام شي، ته باید وتړل شي، ته باید وشړل شي، ته باید جریمه شي، دونه جرمانه ادا کړي. دا کارونه څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې ټوپک په لاس کې ده، هغه څوک کوي چې قلم
قلم یې په لاس کې ده، هغه چې قلم یې په لاس او استدلال په څه شي باندې کوي؟ په قرآن باندې کوي، په حدیث باندې کوي، او که په هغه قوانینو باندې کوي چې دوی په خپل وضع کړي، په هغه قوانینو باندې کوي چې دوی په خپل وضع کړي. نو په دې جګړه کې د منګ او تاسو څوک شریکان دي؟ د مقابل طرف په حیث باندې قوانین شریکان دي، عدلیه شریکه ده، قاضیان شریکان دي. هغه څوک شریکان دي چې د ملک د عدلی سیستم یې داسې جوړ کړی چې باید د دښمن په محور وڅرخي، باید فائدې دښمن ته ورسي، او په عین وخت کې باید ټول اسلامي ماده، اسلامي احکام دا باید د عدلیه او د نظام او د قضا مواد او قوانینو او لوایحو نه وباسي، او په ځای باندې د غربیانو له لوري ور معرفي شوي مواد، د غربیانو له لوري ور معرفي شوي نظریات دا ورکی ځای په ځای. نو علاوه د دې نورو چې قضا او عدلیه په دې جګړه کې شریکه ده او د جهاد په خلاف د دښمنۍ موقف نیولای، په مجاهدینو باندې د اعدام حکم کوي، جهاد ته فساد وایي، د ازادۍ اتل ته مجرم او ترهګر ورته وایي، فدایي او د اسلام په خاطر راوتلی مست ځوان ته چې د دین په مینه باندې مست انسان ده هغه ته دوی لیونی ورته وایي، هغه ته دوی مفسد فی الارض ورته وایي. دا خلک په جګړه کې شریک دي. د فکري جګړې ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه چې ستاسو و حضور ته مو وړاندې کړل، د یو بل داسې خبرونې د لارې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پر لوی او متعال رب مو سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.